وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کوي تاسو ته په بے حیايي. شیطان همیشه د پاره په بے حیايي باندې حکم کوي. دلته مفسرین لکه امام قرطبي لیکي بالفحشاء نه مراد دیږي کې بخل دی. شیطان همیشه د پاره انسان ته پیسې ملګه وزان سره ایثار کا بے بخل تا د فحشاء لفظ ول استعمال کا. نو امام قرطبي فرمایي بخیل انسان باندې شیطان په اوګو سور شوی او شیطان ورته وی چې صدقه مکوا او چې کله دا د شیطان خبره اومني نو به ورته وی په ګناهونو کې پیسې مصرف کا، په ډمامو باندې، په غانو بجانو باندې، په ټي وي وي سي آر باندې پیسې مصرف کا. به د پاره د سرا د ډمامو د پاره د ټنګ ټکور د پاره او په ودونو کې د سرود د پاره او د ډمانو د پاره او د اجراګان د پاره ډېر پیسې وي، لیکن د جماعت د پاره، د مدرسې د پاره، د خوار او یتیم د پاره، د کونډې د پاره اس ورسره نه وي. دقه د شیطان منونکی دی. دا هغه کس دی چې شیطان استاد دی، دا هغه کس دی د شیطان خبرې منلې ده نو په غلطه لارې روان کړی دی او د جهنم طرف ته روان دی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او امر کوي تاسو ته په بے حیايي باندې. والله دا الله رب العزت یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنی. دو کارونه او دو اشیاء د شیطان د طرف نه دي. یو تاسو د فقر نه یری، بل درته د غلطو کارونو حکم کوي، او دو کارونه د نیکانو بندگانو سره د الله د طرف نه دي. الله وعده د مغفرت کوي چې انسان صدقه ورکوي په د باندې د صغیره ګناهونه رب العالمین معاف کوي او ته کبیره ګناهونو نه الله محفوظ ساتي او که کم کبیره ګناهونه د کړي نو د توبې توفیق ورکوي. والله یعدکم مغفرة نو د رب د طرف نه یو شی مغفرت دی چې الله وسره د وعده د مغفرت کوي. دویم شی وفضل او د مهرباني. والله دا الله رب العزت واسع فراخ فضل والا دی، علیم او پوه دی.